سلامونه او احترامات ټول لر او بر پښتنو افغانانو ته. پښتنو ځوانانو، مشرانو، کشرانو، دا یو پیغام دی، دا در سره مخکې شیر کوي. د څه وخت نه په ضلع مومند کې، د ډېر وخت نه په ضلع مومند کې بیا یو ځل ناقراري شروع شوې ده. مختلفو ځایونو کې، په تحصیل ساپو کې، بیزو کې. نو بیا دلته موږ له خبر راغی چې شمشاه بیتمنۍ کې چې کوم دی څه خلک راغلي دي، هغه په خلکو کورونه خالي کوي. په وطن باندې دوه فریقه دي. یو فوج دی طالب، دا یو فریق، او دویم ولس دی، دا خپل منځ کې سره اړم دی. نو په دغه سلسله کې چې کوم دی موږ په را روان په 14 تاریخ باندې، په 14 جنوري باندې په میا منډۍ ګنداو بازار چې کوم د ګنداو بازار دی، میا منډۍ، په هغې کې موږ یو پاڅون راغوښتی دی. تاسو ټول چې څومره پښتانه یې د ضلع مومند که کولی شي د بار د باجوړ ضلعې نه، نور د سوات او د خیبر پیښور ضلعو نه ملګري هم راتللی شي په دغه امن پاڅون کې موږ سره ګډون کولی شي. نو دا به ډېره یو ښه خبره وي، ځکه چې رور د رور سره ودرېږي نو حتما به یو څه جوړېږي. ملګرو، د ډېر وخت نه چې کوم دی دغه سلسله شروع ده په کوزه پښتونخوا کې، تقریبا 22-23 کاله وشو. بیا په دې موقع کې لږه شان څه ورته وي وقفه راغلله، کیدای شي چې بیا یې دغې ته ضرورت نه و، د دهشتګردۍ ته او دغه ته د دې ادارو، د دې ریاستي ادارو. اوس بیا یو ځل چې کوم د وقفې نه بعد بیا یو دغه یو شی شروع شوی دی. دغه بیتمنۍ او دغه چې یادېږي، یو څه میاشتې مخکې په دې باندې یو راپورټ شایع شو چې یاره دغلته نیپرایټ او کرومایټ وغیره دغه کاڼي موجود دي. نو د هغې دپاره بیا دغه جوړ کړو چې یاره دغلته اپریشن دی او دا دی او هغه دی. موږ د هیڅ قسم اپریشن څه ورته حمایت نه کوو، د هر قسم اپریشن مخالفت کوو. زموږ په وطنو باندې یا زموږ په سیمه باندې بلا شي اپریشنې په مختلفو نومونو وشولې، هیڅ قسم ګټه رانه وړله، هیڅ قسم پیدا او ولس ته ونه شوله. که دیو د ولس داسې غمخواري او غم یې کوي، نو د ضلع مومند دغه کم روډ چې کوم دی د ډېر وخت نه همداسې پروت دی. که څوک پرې تلي نو هغې ته به اندازه لګېدلي چې هغه سړک چې کوم دی هغه د انسان د تګ نه دی. دغه دې جوړ کړي، خو په دغه کې ولس ته فایده ده، ولس ته پکې چې کوم دی یو سهولت دی. دغه کار هغې ونه کوي. په اپریشن کې بس دیو ته پیدا ده، دیو ته په ډالرې میلاویږي، دیو ته چې کوم دی نور مراعاتونه میلاویږي. نو د دغې د وجې چې کوم دی بس کله یو ځای کې اپریشن او کله بل ځای کې اپریشن. د اپریشن په نوم باندې خلک لوټ کول او د خلکو کورونه ورانول، د خلکو زندگی خرابول، د هغې ماشومان، د هغې چې څومره مال حال هغه غریبانانو په څه وخت کې جمع کړي، هغه ټول په سیند لاهو کول د دیو مرام دی، د دیو مقصد هم دغه دی. څه وخت نه چې کوم دی تاسو به وینئ د ضلع مومند نه کډې رابارېږي او باقاعده دیو ورته وایي، لکه دیو مخکې ویلي وو دغه تېر کال باندې چې کله دیو د اپریشن خبره کوله، نو دیو ورته ویلي، دیو بیا وویل چې یاره دا به داسې اپریشن نه وي، دا به موږ ټارګېټ اپریشن کوو، لکه مطلب هغه کوم ځای چې هغه ځای کې به اپریشن کوو او دې کې به د کډو چلول او دا شی به پکې نه وي. خو تاسو اوس پخپله ولیدل، هغه وخت کې موږ همدغه خلکو ته ویلي وو چې دا به صرف یو شروعات کوي، نور همدغه زړه لوبه ده او هغه زړې نه هم لږه سخت دی. نو اوس تاسو پخپله ولیدل چې لکه کډې چلول او کډې راایستل چې کوم دی د دیو دغه دي، د خلکو کډې را روانې دي. په دغې باندې چې کوم دی تاسو ته یو ریکویسټ دی، خواست دی درته چې را روان 14 که تاریخ در سره یاد ساتئ، په ضلع مومند کې به د خیره انشاءالله په میا منډۍ په ګنداو کې به د دغې خلاف، د دغې اپریشنونو خلاف او د دغه خلاف چې کوم دی د دې قسمه حربو خلاف موږ یو د امن پاڅون کوو. په هغه ټولو کې موږ سره شرکت وکړئ. الله مو کامیاب که، الله مو ژوندي لره.